د زلزلې له کبله چړ کې او نورو سیمو کې زموږ ډېر هیوادوال شهیدان شول. قدرمن دوستانو، څو ورځې وړاندې ښاپیرۍ نغمې اعلان کړی و چې د سنتیاګو په ښار کې به د اکتوبر په 14مه نیټه باندې خپلو مینوالو ته سندریز کنسرت او یا هم پروګرام جوړوي او خپل ټول مینوال او خوښونکي یې دغه پروګرام ته را دعوت کړي وو چې د دې اکثره مینوالو د دغه پروګرام په خاطر له خپلو کارونو او وظیفو څخه رخصتي هم اخیستې وه او دا نغمې د دغه پروګرام ته د ورتګ لپاره یې ښه په مینه تیاري نیولې وه. خو اوس نغمه ښاپیرۍ په خپله فیسبوک پاڼه او نور سوشل اکاونټونو باندې لایف راغلی او وایي چې په ډیر معذرت سره زه نشم کولی چې د سنتیاګو په ښار کې د اکتوبر په 14مه نیټه کنسرت وکړم. هغه وایي چې لکه څنګه چې له بده مرغه په هیواد کې د زلزلې له امله په زرګونه هیوادوال شهیدان شول، نو موږ هم هغو شهیدان او مړو ته د احترام په خاطر له دغه سندریز کنسرت څخه تیریږو او نه یې کوو. هغه وایي په هیواد کې د دې غمجن ماحول په وجه باندې دغه کنسرت موږ وځنډول او د بیا ځلې دپاره به دغه کنسرت د اکتوبر په 18مه نیټه په همدې ښار کې ترسره کیږي. هغې د کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې د شهیدانو لپاره دعا وغوښتله او له ټولو څخه یې غوښتنه وکړه چې د یتیمانو او بې کوره خلکو لاسنیوی وکړي.